ډولونه څه شی دي د ګرامر په بخش کې. دوستانو ګرامر له موږ تاسو سره په انګلیسي ژبه کې ګرامر هم څه نه څه ضروري دی چې موږ په ګرامر باندې هم پوه شو. دوستانو موږ خو نن وویل، نن به موږ ووایو kinds of noun، یعنی what is kinds of noun. د نان ډولونه څه شی دي، یا دوستانو د اسم ډولونه څه شی دي، یا د نوم ډولونه څه شی دي. دوستانو اول وار له موږ سره په kinds of noun کې دي common noun، دوهم proper noun، collective noun، abstract noun، material noun، countable noun، uncountable noun. common noun دوستانو عام نوم، proper noun خاص نوم، collective noun جمع نوم، abstract noun خلاص نوم، material noun د موادو نوم، countable noun د شمیرنې وړ نوم، uncountable noun بې حسابه نوم. دوستانو دا له مونږ سره kinds of noun دي. دوستانو مونږ به نن اوله kinds of noun څخه common noun ووایو. what is common noun. دوستانو common mean یعنی common مقصد عام نوم یعنی عام اسم. دوستانو د دې definition یا تعریف دی له مونږ سره a general name of a person, a place, a thing or an animal is called common noun. د یو شخص، ځای، یو شی یا حیوان عمومي نوم یا عمومي اسم عام نوم بلل کیږي. دوستانو د عام شخص، عام ځای، شي، حیوان دې ته مونږ دوستانو وایو common noun. example مثال boy هلک common noun. کار موټر یو عام نوم دی دوستانو موټر. dog سپی یو عام نوم دی دوستانو. پارک یو خاص ځای نه دی، یو عام ځای دی دوستانو، دې ته بیا وایي common noun. دوستانو common noun کې به مونږ نن په person شخص باندې خبر وکړو. common noun یعنی عام نوم، د عام نوم څخه به مونږ په person شخص خبر وکړو. دوستانو boy هلک، boy یعنی common noun، هلک عام نوم. this boy is good، دا یو ښه هلک دی. دوستانو دا هلک چې څو دا زموږ ستاسو یو عام نوم دی. boy common noun سو. girl دا هم دوستانو common noun دی. انجلۍ یو عام نوم دی. this girl is good دا یوه ښه انجلۍ ده. this girl is good دا یوه ښه انجلۍ ده. دوستانو girl چې څو له مونږ سره common noun ده یا عام نوم دی، دا یوه ښه انجلۍ ده. په دې کلمه کې یا په دې سنټنس کې له مونږ سره انجلۍ یو عام نوم دی. د ګرامر په بخش کې دوستانو boy girl دا چې څو له مونږ ستاسو سره common noun سو. teacher ښوونکی دا هم دوستانو common noun سو یعنی عام نوم سو. ښوونکی یو عام نوم دی teacher. she is a good teacher هغه ښه ښوونکې ده. دوستانو teacher یو عام نوم دی، ښوونکی یو عام نوم دی. عام نوم چې څو هغه زموږ ستاسو په انګلیسي کې common noun راځي. په common noun کې دوستانو له مونږ سره دی دوهم thing یعنی شی. common noun عام نوم کې له مونږ سره شی دی، یعنی مونږ په common noun کې شی وپېژنو چې common noun کې کوم شیان راځي. boy هلک دا چې دوستانو دا له مونږ سره د پرسن په باره کې خبره شوه. دوستانو اوس مونږ دوستانو خبره کوو په شي باندې په common noun کې. thing یعنی شی، common noun عام نوم. کار موټر دوستانو په common noun کې کار شو له مونږ سره یو عام نوم سو، نو دې ته وایي دوستانو common noun. کار چې شو common noun. موټر یعنی عام نوم. I will drive this car زه به دا موټر چلوم. کار چې شو دوستانو زمونږ ستاسو یو عام نوم سو یعنی common noun سو.
موټر عام نوم، کار یعنی کامن نام. پنسل دا هم دوستانو یو عام شی ده، عام تینګ ده، کامن تینګ ده. دې ته مونږ وایو په پښتو ژبه کې پنسل او په انګلیسي کې هم پنسل ورته وایي. دا شو دوستانو زمونږ ستاسو کامن نام دی. مونږ مقصد دا ده چې په ګرامر کې مونږ کامن نام وپېژنو چې کامن نام څه دی. پنسل هم یو کامن نام دی. په دې جمله ما د دې لپاره جوړ کړی که چیرې دوستانو تاسې یو جمله ورباندې جوړه کړئ هغه به ستاسو ته په انګلیسي زده کړه کې ډېر اسانه پیدا کړي. لکه دوستانو I like a pencil for writing. زه د لیکلو لپاره پنسل خوښوم. I like a pencil for writing. زه د لیکلو لپاره پنسل خوښوم. دوستانو پنسل زموږ ستاسو یو عام نوم دی. پنسل یعنی کامن نام سو. چیر دوستانو هم یو کامن نام دی، یو عام نوم دی. زموږ مقصد دا ده دوستانو چې موږ په ګرامر کې کامن شی یعنی عام شی وپېژنو. دوستانو چیر، کار، پنسل غیره وغیره ATC اکسترا داسې دوستانو له موږ سره یو عام نومونه دي، داسې مشخص نوم موږ بشي نه دی ایښی. پنسل، کار، چیر. دوستانو چیر یعنی څوکۍ. He will be sitting on this chair. هغه به په دې څوکۍ ناسته وي. دوستانو زموږ مقصد دا ده چې موږ کامن نام په چیر یعنی کامن نام، څوکۍ یعنی عام نوم. animals حیوان، څاروي. په عام نوم کې دوستانو په کامن نام کې موږ څاروي پیژنو، یعنی په عام نوم کې څاروي څنګه موږ ذکر کوی سو. ډاګ یعنی سپی. دوستانو ډاګ سو هم کامن نام ده یعنی عام نوم ده. I don't like this dog. زه دا سپی نه خوښوم. I don't like this dog. زه دا سپی نه خوښوم. نو په دې کلمه کې دوستانو ډاګ چې سو هغه زموږ ستاسو کامن نام سو یعنی عام نوم سو. دوستانو ما کلرونه هم ورکړي دي. دوستانو د دې ډاګ کلر چې ده هغه داسې یو مختلف رنګ دی له دې کلمه کې، نو په هغو باندې تاسې هم پوهېدای ساسي. نو دې ته اشاره سوې ده چې زمونږ کامن نام یعنی دا شی یعنی په دې کلمه کې کوم چې مونږ خبره باندې کوو هغه په دغه شان کوو. لکه مونږ په ډاګ باندې یو رنګ لګولی نو په دې انشاءالله ستاسو څه په اساني سره خلاصېدای سي، یعنې ورباندې پوه کېدای سئ چې ډاګ څه ته وایي. یعنې ډاګ څو کامن نام، سپی یو عام نوم. I don't like this dog. زه دا سپی نه خوښوم. ډک هیلۍ. دوستانو دا هم کامن نام دی. هیلۍ چې څو یو عام نوم دی. The duck is swimming in the pool. هیلۍ په حوض کې لامبو وهي. دوستانو ډک چې څو دا زموږ ستاسو کامن نام دی. هیلۍ یو عام نوم سو دوستانو. ټایګر، پړانګ دا هم دوستانو یو عام نوم دی، کامن نام دی. The tiger hunt deer cattles. پړانګ د هوسۍ او غواګانو ښکار کوي. ټایګر څو دوستانو زموږ کامن نام سو. پړانګ یو عام نوم دی. په کامن نام کې دوستانو موږ په پلیس باندې خبر کو. پلیس یعنی ځای، کامن نام یعنی عام نوم. په عام نوم کې موږ په ځای یا د انګلیس له طرفه موږ په پلیس باندې خبره کوو. پارک. پارک دوستانو یو کامن نام دی، عام نوم دی. پارک is very good place. پارک ډېر ښه ځای دی. دوستانو پارک چې څو زموږ ستاسو کامن نام دی، یو عام نوم دی. نو موږ په د ګرامر په لحاظ باندې په ګرامر باندې پوه کېدای سو چې پارک چې څو زموږ کامن نام دی. پارک یعنی یو عام نوم دی. سیټي ښار. دوستانو دا هم کامن نام سو. ښار یعنی عام نوم دی. سیټي کامن نام. This city the city of Kabul is clean. د کابل ښار پاک دی. The city of Kabul is clean. د کابل ښار پاک دی. دوستانو سیټي چې څو دا سیټي دوستانو له موږ سره کامن نام دی یعنی ښار یو عام نوم دی. سکول ښوونځی، مکتب. دوستانو دا هم یو عام نوم دی، مشخص نوم مو نه ده ورباندې ایښی. دا هم په پلیس کې
په ځای کې یو عام ځای د لمونږ سره یو کامن پلیس د کامن نون. This school is good for study. دا ښوونځی د مطالعې لپاره ښه دی. دوستانو سکول چې سو زمونږ ستاسو کامن نون سو، ښوونځی یو عام نوم سو. دوستانو الله دې وکړي چې د نن په درس باندې ستاسو سر خلاص شوی وي. انشاءالله پر روانو درسو کې به بیا مونږ نور کاینډز آف نون وایي: کامن، پراپر، ابسټریکټ، کالکټیو، کاونټیبل، انکاونټیبل نون. الله دې وکړي چې دوستانو چې د نن ورځې درس ستاسو د خوښ وړ وګرځېږي. چینل د سره لایک، سبسکرایب او شیر کړئ.